بسم الله الرحمن الرحیم. ترازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه زه فضل سبحان ټولو ملګرو ته د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د تیر ساعت یو تصوراتي خاکه د حال د بدحالۍ سره یو نظم کې مخامخ کوم چې عنوان یې دی یادونه. نسیمه نن هغه خمار څه شو، نسیمه نن هغه خمار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو، چې خوشبویۍ به وي ګلونه به وو، هم خوشحالۍ به وي خوندونه به وو، چې خوشبویۍ به وي ګلونه به وو، هم خوشحالۍ به وي خوندونه به وو. نن د بلبل هغه چغار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو. نسیم راتلو باندې خفه ولې دی، پرخه پرته ده ګل اوده ولې دی. نسیم راتلو باندې خفه ولې دی، پرخه پرته ده ګل اوده ولې دی. هغه اثر د نوبهار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو. او غنچه رژیږي ټوکېدلې نه وې، بلبلان ژاړي چې راغلي نه وې. غنچه رژیږي ټوکېدلې نه وې، بلبلان جاړي چې راغلي نه وې. باغ تاله کېږي نن مالیار څه شو، هغه رنګین غوندې بازار څه شو. او سپرلي راځي په خزانونو پسې، چغار راځي سړو آهونو پسې. سپرلي راځي په خزانونو پسې، چغار راځي سړو آهونو پسې. امیده ستا هغه سنگار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو. او نن ناامیده شوې فضله ولې، چغې دې خیږي د ګوګله ولې. نن ناامیده شوې فضله ولې، چغې دې خیږي د ګوګله ولې. دا ستا عادت د انتظار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو. نسیمه نن هغه خمار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو، هغه رنگین غوندې بازار څه شو. وګو ملګرو، یو دوه شعرونه ستاسو په خدمت کې پیش کوم. د حادثو تندي ښکلومه د رڼا په تمه، د حادثو تندي ښکلومه د رڼا په تمه. خو په قدم قدم زیاتیږي د سبا شرطونه. وخته که تا زمونږ په سر د شفقت لاسې خیوې، وخته که تا زمونږ په سر د شفقت لاسې خیوې، نو موږ به ولې قبلول دا ناروا شرطونه.